راځه خدا هغه دې ماما رالو څه کوې خوریا خیر وعلیکم سلام تاسو که درځو که نه خو دا خو تاسو مخې له خره راغلی څنګه ماما جي خیر څنګه بچې ښې ټیک خیر دی مونږ خو دې ډاکټر له ورغلي خو دوکانې بند دی په دې عمر پلیټور له یو دان نه بوزي ډاکټر له سوري پلیټر له نه ها مزه وایه څه ته دی چوکر وبخومه نه نه اوس مخکې ماشوم واله مې اوس مې نشي اوس پترت راځي وګورته دا نه وې چې زه مې مامي له ورشمه تا ته عقل نه دی ښودلی که نه دا سره مامي نه یې کتلې دا خو کوڼ شوی دی خو اوس نظر امکار پرېښی دی مامي دې لکه بې جوړه وه ډاکټر له ورغلي خو د کلو خو دغه ډاکټرانې په ټیم باندې بروره کښېني او په ټیم پاسي امداد باندې بوډۍ دا اورې که چل سره وکړه خپل واده به دې نه وکړو غله شو خو دې وزن شته خوریا په دې عمر خدمت وکړه ته وایې واده خدمت کم دی وایم دې کپړو ته مې وګوره دې واسکټ ته وګوره د خلکو د خندا یې کړم ای ماما داسې ستا د مونږ داس په یو هفتې له رالو تاسو خپل کور دی جوړې ماته به ګوډو بم راکې بلې نه تابعدار ته به کټ کې ناست دله به در خپل زوره پورې ټول کار کوم خدمه نشته تاسو د برکته به زم د خوراک مراک وکړم که نه هغې خو پیسو له داسې موږه ورکړی چې زی مې نسې چې دوله کړم که نه دا به وخت راولي ما ته پچا کا لکه د خو داسې د تګ نیمه ماما خو دې مالو چوړي دا ته مې پچا کا خبرو کا پچا مې کا ښه او ما ویل کو چې ما ته راکړه سړیه نه نه راروانه که سړیه د تلو نه ستړی شوی زه خو یې نه شم وړی راځئ راپسې خلک راته ګوري ناوخته راځئ ادې راله ویسته مامي خیال څو ودرېږه دا کوم پاکورې چې ځان دې په اوبو کې اچولی ده چې دا ننوتې نو سترګې دې نه غړېږي خدای خبر شي چې په داسې شوي دي خوب مې بېګا نه دی کړی که نه نو خو ده کېدلی به کندا ته چا چې ته یې ښکېنه چې خوب به دې بېګا نه کولی که چاته نه غلطلی وي پناره چاله خوب ورځي بېګا خو چې هغه یوه ډونګه بریجو خو ته وخوړلې اما ته دا ټوښې ګوتې مخ پر تاله نه دي ښې هغې ته خو تا په لږ وغرب دې تېر کړو او څه په ناره باندې من اوده شوی یم خو داسې وریجې وي چې تا چیلو ته کېښودې شیلو نه خوړې نو ما له دې بیا راوړي یې ظالمه 500 روپۍ مې پرې ورکړی وې ټیپن دی که څه دی هغه مې دله راوړی ما چې ځان دې وخوري ټپند راوړی و ټپند راوړی خو چې کومې پاتې شوي وریجې وې هغې دله درکړی وې پلاره ما ته پته ده که نه یا ساده سړیا ښکته هغه باټې کې پرتې وې د هغې نه راکړ کاکا ته او دې مې درکړې دا خرابې شوې وې پلاره دا کومې وریجې دې ته خلکو نه لږې لږې پاتې شي بالټي ته سنډې و مخې داره درکړې نو زما لا 500 روپۍ د څه شي واخېستلې داسې رانه واخېستلې دا هغه بس ته لیدلې وې چې دا شیرالي دی بس د دې وې د نه واغېستلې زناوره داسې شی وکړه اوس خو ټیم کوتاخه دی خو اجینې پسې لاړ شه لار ته به ګوري چې نه دادا را پیدا شو نه عثماني را پیدا شو دا اجینې پسې خو لاړ شه که نه ورکېږه ښه دی علم چې دا مازغه په ارام دي دا څونه په کور کې نه وي نو ښه ده تو ګوره ستاسو دښمنه ده چې کور کې نه که ستا ایسته خوري یار زما ایسه نه خوري پلاره ورکېږه په مخه باندې په ډوډۍ دا خلکو ته ګورېږي بچې او خلکو ته دا ګورېږي تا ته ویلي څه دي تا ته څه ویل چې ته اوس چې نه یې راوله ما ته هېڅ هم نه دي ویلي پلاره که زما منې که نه چې څونه پایې عزت کې کېږي دا کور د هغې نه غیر ډېر خاموشه ښکاري زه نشته یې واده که چاله یې ورکړه ستا کار اسان دی مړه ستا کار نه دی ستا کار ټول اسان دی ښه د چا کار اسان دی دا مړه په موبایل خبرې کوم ته څه وایي څه وایي د چا سره په موبایل خبرې تا به بیا عثماني راټینګ کړی ښه ملګري دا ته منافق دی مړه ته راته هلکه زه تا ترین کوم ګوره هغه داسې کار وکړه خوشي ته چې خلک دي هغوی نه په قلار کښېنه د عثماني کښېنه ګورئ ها څنګه ټیکون ته چې اوس په موبایل لګیا وي بانکونه وویل مازدیګر بانک چې وایي څوک چې خبره وکړي هغه ټیکي نو اندازې نه ستا ما ته زما پې شک هم و شک مې پې و خو دا اوس چې ته ویې ورکړه دا شی دی غوږ نه لر کومه یاره نه ته لګیا چا سره وي دا نوم خو د عثمان و عثمان نوم و خو د هغه په سر مې چا سره خبرې کولې غیبت دې کوو غیبت مې کوه یاره ته په الله یقین وکړه که نه چې په ما ګناهګار یې ونه کړي روزانه نه یو په دویم ورځ هم غیبت نه کړی که هغه د عثمان په سري که هغه د امیر په سري او مړه خو چې د چا په سري
ټیم نه تیریږي مسله دا نه ده تا ته پته لګي چې زما ټوله ناسته پاسته عثمان سره شوې ده ټیک شو او عثمان سره چې کېنې ملګري که نه نو بس هغه خو د یو په سر او د بل په سر او بیا ساجده زما اشنا دی ګډې وډې مه وایه بس ستا اشنا دی خو زه به څه ووایم قسم په خدای بسې عثمان یې لمن را ټینګه کړې ده او بس الله دې ورته خیر کړي ساجد نه رالګتي ما خبره خو واوره که نه ما کله ویلي چې ښځه ده نر دی بس تا چې کومه خبره وکړه زما په خوله نه راځي دا څه شی و یا مرچکیه ته به پاسېدلې بیا هغه پکې به یې دې خوا لګولې خلک د ګرمۍ نه مړه شو بجلی کم ده پاکستان کې بجلی لا کم ده اصل رحمت سره رالی نو شمسو لګوي کنه ماما ورچه هغه شمسي بره ټانکي ختلي هغه تارونه ورواله او دې جنې ته پکې ولګوه ستا دا ټانکې روزانه ختلي دا به زه واقع یم ماله پراډو کې ماته هلکه وروخې جباره ټیکې کا ورچه وروخې ځه بره هغه شمسي تارونه ورپټ کا نه نه زه وګورم دم څه کوم زه په لمن وګورم ماما اسی وای زه سوې مو دا باجا مې سوې هغه ته مل سوې او دا هغه سوې حاجی ماما زه وګورم ماته ولړم دې دا نه کنه دا تاسو کوي دا که نو خو زه خو په غم اورېدلم کنه وایم چې لون مې ته دا شی مې کړی دا وخت وې کنه تا ما دې جنې کې خدای د خاورې شه تا له شرم نه چې ته مامي پسې داسې خبرې کوې او زه ناست یم مامي خو د مامي په شان کنه زما مامي ته وګوره ماشاءالله څونه ښکلې به دا تا کتلې وه خو بچستان کمزوري شو بیا ډېر خراب شو او زما ماما خو بوډا سره خو دې ګیر له کلر ورکوي یا په دې قام کې چې څوک واده کوي داسې شوه چې زه مور پلار هغه لور وسوځوله چې چا دې قام کې لور ورکړه همدغه ستا دا د ټولو ښځو دغه عادت وي وګورېد کنه ما د خپل سر مې ته چا بسې یاره ډېر تکړه لري افلاطونه په زه خپل خلکو پسې ګرځم چې زما لور د راشه ویې کوي ته شرمېږم نه مړه کښېنه مړه ګوره اوس په دې خلکو د ځان بدي ښکاري مخکې چې به د چا لور خور پېغله شوه نو هغوی به په جومات کې اعلان وکړو زما دا لور پېغله ده که څوک یې کوي دا خو څه د شرع خلاف خبره خو نه ده بچیما د الله پاک داسې لور را کړې ده چې دې له به زه غټ ځای ګورم غټه کورنۍ به ګورم داسې وه چې دې له ورکړه چې نن مالګه نشته دی د غریب په کور کې سي خو نن مالګه نشته دی او نن چیني نشته او نن ګوړه نشته ټوله ورځ همدغه مشکول او دغه کیسې دا داسې خبرې د غریب په کور کې زه ورکوم پلاره دا ته پته شته چې ډېرې زنانه په دې تمه باندې زړې شوې چې د غټو خلکو کره به واده شي د غټو خلکو کوریانو ته به واده شي او خاوند به انجینري او خاوند به زرګري د دنیا ښځې په دې دغه باندې زړې شوې ته دې د خپلې نور دې ته کېنوله که نه چې د غټ سړی به وکړي نو خدای شته د غټو خلکو ګورې ډېر غټ غمونه کار کومه لا اوس تا غم کومه کاله مې چې ناوې کور ته راوستله او دې کور ته ما څه ولیدل چې زما د پخلي څوک پیدا شو نو بیا به مې د خیر څخه یې ونه کتلی خو ډاکټر له به ورکومه ډاکټر له یا انجینر ده نو ته به ماته دا غم کړی شروع کړی مې ده ده داسې سپېمې وامه راوامه دې کلي کې ګرځم را ګرځم خو څوک درته غاړه نه ږدي ول دغې له لوپرده څوک لور ورکوي چې چاته ویمل دا لوپرده د کار شی دی نو ته خو څه خو کوه که نه ظالمه دا بټۍ شروع دي خلک باندې ماته 2,000 روپۍ ورځ ګټي او ته په کور کې پروت یې ورکه یې که 2,000 روپۍ ورځ ګټي خو چې ماښام راشي دونه تریخ دي تریخي دي زما نه دې دا کارونه مارونه نه کېږي دې له الله پاک شاولي را لېږلي دي ځناوري را لېږلي دا زه زه نه شم نو کولی ته به زما خلک د جازو پرې سازې انجینر صاحب ډېر د جازونو پرې یم نه جوړوم پلاره د بټۍ کار خو د لپم چې څوک راله کروړم راښیولی نه کوم د چا سره کیدي پاسي اجراګانو سره او نه اصل کې مسله دا نه ده که نه اجراګانو سره ټول روزګار دی که نه دا ټول یو ګروپ دی کوم دی کې چې عثماني کوم دی کې چې ساجدي هلته به یې جوړوي او دې جوړا ګپ کوي اصل شو هغوی نن سبا بل کار هم شروع کړی دی عثمان دي پارسل یې کوي ظالم ساجد خو د سپېمو ته رادانګي ساجد نه دی ساجد د سپېمو ته رادانګي او پارسل یې څوک وړي یا سر نو بس ماشاءالله وي پرښتې ګرځي مولا جوړ په جوړ وي د یو کلي دله چې نه پېژنې که نه د بل کلي دله سره بې تعلق وي نو بس دا خو ماشاءالله درې واړه هغه رنګین راټول شوي دي لکه ما ته چې ځان والوځي په مزه باندې که نه لکه مونږ خو یو خو لکه لږ د هغې نه لږ ښه یو او هغې خو ډېر سپک ډت خلک دی خو بس څوک مړه بسې مونږ هم راشو
زمونږ هم چې تزیني راشو بس بیا ګورې هغه ورځ یو ملګری به راغلی د مردان نه هغه چې کوم دی اوس ساجد بي عزته هسې بې سره او زما یار دی خو سپک ډت دی خو یار مې دی څه به کې داسې کار وکړه ته ضروره ته خپل کارونه نه ولې کوه. که د چا په سر څه خبرې نو لکه زه خو په دې تنګېږم نه هغه خبر پکې د خلکو وایو بیا سوي به شي. راوي وایه بیا به بیا شي مړه بس خب ټاپکونه ډېر دي چا سره دي اوس را نیسو نو شی دغه کېږي زه ګوره دا داسې خبرې دي که نه ها. زه ویم چې لکه د خلکو پسې دا خبرې چې کې که نه ویدې سره د خلکو ګناه کمیږي چا وي؟ موږ د خلکو ګناه کمو ها. لاړم د وروره والله مو خو عثمان یادو ساجد یادو خدا د غټو ویښتو منافق وکړ نو څه به کې د ګرکار کار ته نشي کولی بلاک دروند دی د پټۍ کار ته نشي کولی هغه سړی خرابوي نو ته به څه کې زه ته دا ماته وایم ووایم. که پلاره چې ته منشیتوب راته میلاو شو په کورسۍ ناسته یو صرف لیکلي میکلي او د پکي لاندې ناستې منقه زه یم خوند هی ښایسته ده سړیه په دې منشتوب دې کمه دی نو دادا دې سره ګوره سپین شو او نه څوکیدار شو نه کېدارتور شو په دغه ارمان به ته هم سپین ګیری شي خو چاته ځان غم در کوه او مزدوري کوه بچیا دغه کیسې خوبونه مینه یاره پلاره بره یو خبره ته کوم که تا د خپل په ځای باندې زما د ښځې غم کړی دی نو کېدای شي ما له خو دې ښځه راکړې به نو دغه ډاکټر مخکې که دا وروستي ته ماته ده ووایه غټ اختر خو بیا خلک روجي ونیسي نو وړوکي اخترې دی پسې غټ اختر نو موږ به غټ اختر مخکې وځو که نه ولې چې زه کور کې داسې ناست یم او ستا نه وي او زه دقه شان ناست یم او تاسو بیا په کوټو کې پخلي او کبابونه خورئ او زه بعده کې د سپي پروت یم